د براعظم افریقا په ایتوپیا چې په خوا زمانه کې به ورته حبشه ویله او د جنوبي سودان په منځنۍ علاقه کې یو قبیله چې مرسي نوم باندې یادېږي اوسېږي کم او بیش د یو تعداد تقریبا 100,000 آبادی لري. دا خلک دا وړي وړي جونپړي جوړي کې او په دې کې دا خلک اوسېږي. د افریقې د نورو قبایلو په شان د دې خلکو څخه خاص رسمونه او خاص رواجونه دي چې په هغه کې یو خاص رواج د دې خلکو د زنانو خپل شونډې شلول او پاغې کې دا غټ غټ پلیټونه یې خودل دي. د جنکو چې کله عمر 15 کالو ته ورسیږي نو بیا د دیو په باقاعدګۍ تور سره نور زنانه د شونډې ولا وشلي او غوګونه ولا وشلي ځکه چې په غوګونو کې هم دا پلیټ دي. نو د دیو د پاره د عزت او د شرافت نښه ده چې یو زنانه خپل شونډه وشلي او په هغه کې بیا د غټ غټ پلیټونه یې خودې کیږي او خکر هم دیو د شرافت او د عزت نښه غني. نو زنانه او د رسم د دیو صرف په زنانو کې د پنارینو کې نه دی. دا اوس باقاعده د دیو یو قسم بازار او میله لګیدلې ده چې په دې کې صرف هم دغه پلیټونه خرڅيږي کم چې په غوګونو کې خودې کیږي او په شونډه کې خودې کیږي. بیا د دیو زنانو په جسمونو باندې د اور په ذریعہ باندې داسې مختلف علامات او نقشې جوړي دا هم دیو د بهادرۍ او د خپل قبيله د شرافت علامتونه غني. د دې خلکو لکه د نورو قبيلو چې په دې علاقه کې اوسېږي د غوي په شان لا مذهب دي ها د چونکه د زناورو سره خاص کر د غواګانو سره د دیو ډیر زیات محبت ته او غواګانو ته دیو ډیر غټه درجه ورکړي لکه د هندوانو په شانتي. نو د دیو په نظر کې تموینو می یو خدای د نعوذ بالله چې هغه بارانونه کوي خوشکین راولي او د فصلونو نه د دیو د لپاره بیمارانه درې کوي. دا اوس جوار کم باجره جوار چې زموږ په علاقه کې کېږي د خلکو بهترین خوراک دی. د نارینه وی لکه د نورو قبيلو د مسای کوم قبيله چې دیو سره خوا کې اوسېږي د هغوی په شان د غواو تازه وینه په شودو کې وراچول او یا د قشن براه راست تازه وینه سکل د دیو د نارینه خوراک دی او د زنانو د قجوار او باجره خوراک دی او د دیو د پاره د عزت او د احترام او د شرافت خبره ده چې خپل شونډې وشلي او د دې لپاره یو خاص بوټي دی به استعمالي چې د درد ورته نه محسوسيږي. نو داغه بوټي د دیو لپاره نشور کې د شونډې ته او د دې شونډه وشلولې شي او بیا ټول عمر تر مرګ پورې ظاهره خبر ده یو د زخم دی چې دا ډوروغيږي. نو دا پلیټونه پکې د ښکارانې په سر باندې تړلې شوی او د واده د پاره دیو د الکانو شرط ده چې په ډانګو باندې یو بل وهي چونکه د فیسبوک پالیسی سخت را بیا پابندي لګي نو په ډانګو باندې یو بل وهي او چې کم الک ونه یریږي او بهادری ښکارا کی نو بیا د دې زګي د جنې د هغه سره واده کیږي. دا وس باجره جوار چې دین دا دیو په کاڼي باندې ټکای په کاڼي باندې وټکای او په دې باندې چې کم دی وخو کې د دیو په دا پاخه کې د خلکو خوراک دی. د سی ویډیوګان مقصد زما صرف دای چې موږ پښتنو ته الله جل شانه کومه طرز ژوندۍ را کړی دا کم زمون کورونه دي کم زمون خوراکونه دي په غیبه باندې په هر حال کې الحمدلله دا خو چون کې اوس ته میډیا دور شو د خلکو ته اوس میډیا ورسېده او بجلی ورسېده دا یو قسم د دیو کچن دی په دې ځای کې د دیو د پاره چې کوم د صرف د جوار چې کوم په کانو باندې وټکای نو دغه جوار پکې پراتی او هغه بیا دیو ځان لپخی. دلته کې اوس ګوري دا سولر یو پلیټ پروت دی نو د سولر د موبایل چارج کولو د پاره ظاهر خبره ده چې زونه چې کله بیا ورسېږي نو به مقامی کلچر او مقامی کم رسمونه چې هغه بیا په ختمېدو شروع وشي. نو دیو موږ د چاینا طرف د موبایل او د پلیټونو رسیدلی دي د دوی نارینه ټول عمر په ځنګل کې بس د غواو سره ژوندۍ تیرې او هم په غزګي کې د دیو ژوندۍ ختم شي.